سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړه د صحت په جامو کې وئ. څنګه کولی شو په لاره تللو سره په آفلاین ډول پیسې وګټو؟ ویډیو ما سره تر پایه وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ چینل سبسکرایب د ویډیو لازمي لایک کړئ. په دې ویډیو کې دوستانو 3 دانې اپلیکیشن تاسو ته ښیم چې بغیر له هیڅ خاص کار به تاسو ته پیسې درکوي. یو دانې چې تاسو ته په لاره تللو پیسې درکوي او دا 2 دانې چې دي په ساده یو ځلې کلیک کولو سره تاسو ته د روکس په نوم ټوکن درکوي چې لانچ شوي او هر قیمت یې $1، هر ټوکن قیمت یې $1 ده. نو داسې دي دوستانو دا اپلیکیشن سم لکه د سویټ کوین اپلیکیشن په څیر دا مې هم ډېر پخوا درته معرفي کړی و چې په لاره تللو یې درته پیسې درکولې، نو دا هم په لاره تللو پیسې ورکوي او دا نورې په نورو اسانه کار و. نو راځئ درته طریقه وایم چې څنګه دا 3 واړه ډاونلوډ کو، اکاونټ جوړ کو او سره د ویډرا ثبوته به درته ورسوم. ښه لومړی راځو د دې د ډاونلوډ لینک د 3 واړو د ډاونلوډ لینک مې ډسکرپشن کې ایښی. ډاونلوډ به کوي چې ډاونلوډ مې کړو له هغې نه بعد داسې یو صفحه راځي. 3 واړو کې هم په یو ډول اکاونټ جوړېږي چې اوپن مو کو داسې صفحه راځي، لاندې به ایرن روکس باندې کلیک کوئ. ایرن روکس چې مو ووهو بیا تاسو ته داسې آپشن درکوي د ګوګل سره، اپل آی ډي سره یا ګوګل سره یا ما جمیل سره به څنګه کوي ساین اپ کوي. نو جمیل باندې به مو تاسو کلیک کوئ او جمیل سره به ساین اپ کوي چې مو بعد له هغې ممکنا تاسو نه پاسورډ وغواړي. دلته تاسو په کریټ نو کلیک کوئ او ستاسو پاسورډ جوړیږي او که پاسورډ یې ونه غوښته خیر، خو که ویې غوښته کریټ نو دلته وایي خپله پاسورډ داخلي. نو دغه د اکاونټ جوړولو طریقه وه دوستانو چې ما درته وړاندې کړه. اوس راځو اپلیکیشن یې خپله راوازوم چې اپلیکیشن کې څنګه کار کیږي او څنګه ترې وډرا کوی شو ټول په ثبوت. نو دلته چې ګورئ دوستانو دغه ځای کې سټیپونه دي یا ستاسو قدمونه دي چې نن ورځ ما 5602 کړي چې څونه سټیپ وهئ هومره تاسو ته د ټوکنو د ګټلو سپیډ ډیریږي. پورته هم ستاسو بیلنس ښیي چې ما سره فعلا 250 روکس دي، یعنې ما دې کې کوم خاص کار نه ده کړی ځکه زه نه اوسګارېږم دوته، نو همداسې مې ټلیفون کې اچولي صرفا. ښه دې کې اوس کار څنګه کېږي چې کله مو راواز کې دې صفحې ته به راشئ، دلته به تاسو هرو 3 ساعتو کې دلته سټارټ ناو ووهئ. سټارټ ناو چې مو ووهه دلته 2 آپشنه راځي، بیسیک پلان او سپیډ اپ پلان. سپیډ اپ پلان چې دا په پیسو ده او بیسیک چې دا فری ده. نو دلته موږ په سټارټ فور فری باندې کلیک اخلو. نو په دې چې مو کلیک کړو دلته بعضې وخت کله تاسو ته اعلان راځي، کله اعلان نه راځي، دا ډول راځي. دلته سکیپ باندې کلیک اخلم، هغه ټایمر یې تمام شو دوستانو 15 ثانیې. نو دغه د زموږ مایننګ په دې کې ولګېد. ګورئ قدم وهن روان سره ورته موږ ته فری روکس ټوکن ماین کیږي. هر 3 ساعتو کې دا مایننګ درېږي. نو تاسو به 3 ساعته بعد راځئ بیا سټارټ کوئ او دا ګټل شوي ټوکن هم درته پورته بیلنس کې جمعېږي. نو دا لومړنی اپلیکیشن و چې په لاره تللو ورته پیسې درکوي. نورې برخې هم لري، صحیح ده. اوس دوستانو دا هم فری برخه لري هم د سرمایه ګزاري برخه لري. په فری سره تاسو ته مثال 1x سپیډ درکوي. ګورئ تاسو سپیډ 1x ده، نو په 1x کې تاسو ته معمولا د ورځې کمه ګټه وکړي، خو هغه کسان چې حوصله نه لري او غواړي ډېر روپۍ وګټي هغې سرمایه ګزاري هم کولی شي چې په هېڅ صورت زه چاته توصیه نه کوم ځکه سرمایه ګزاري ګټه او تاوان لري، ستاسو بیا خپله خوښه ده. نو که څوک سرمایه ګزاري کول غواړي دلته به په سپیډ اپ کلیک کړي. دلته د دوی مختلف پلانونه دي چې هر پلان مختلف قیمت او مختلفه ګټه ورکوي. ښه ما په سپیډ اپ باندې کلیک کړو، اوس به دلته د دوی هغه پلانونه ما ته راوړي. ښه دوستانو پلانونه یې ماته نه راوړي، نه پوهېږم څه مشکل پکې فعلا راغلی، خو پلانونه یې په دغه برخه کې دلته کولی شئ مختلف پلانونه وګورئ. له $4 یې کمه سرمایه ګزاري شروع کېږي او مختلفه ګټه ورکوي. ښه نو دی له دې نه کله چې دا 3 ساعته پوره شي دلته تاسو ته د کلیم آپشن هم درکوي چې کولی شئ ګټل شوي روکس ټوکن هم کلیم کړئ او دلته والټ ته راسي. برخې پکې نورې ډېرې دي خو په هغې مو سر نه په درد وم. اوس راځو دې ته چې څنګه کولی شو موږ دا خپلې پیسې له دې نه وډرا کړو. نو دې لپاره دوستانو تاسو به دلته په روکس باندې کلیک کوئ، دا پورته چې لیکلي چې دلته 2 والټونو ته وډرا ورکوي. یو چې دا دوستانو NC والټ ده او یو د سولانا فانټوم والټ ده. فانټوم والټ ته چې وډرا ده هغه 20 سنټه ده او NC والټ ته چې دا 1 سنټ هم تاسو وډرا کولی شئ. یعنې NC والټ ته کوم محدودیت نه لري، څومره چې کم یې وډرا کوی شئ. NC والټ هم دغه والټ ده، زه تاسو ته لینک دم، دا به ډاونلوډ کړئ، ځان ته به جوړ کړئ. ساده په جمیل باندې دا هم جوړیږي، خپل جمیل سره به وصل کړئ، جوړ به کړئ. چې جوړ مو کړئ NC والټ دلته به راشئ، هغه خپل NC والټ جمیل به دلته ورکړئ. چې مو هر مو کو دلته اماونټ د وډرا ما سره اوس ډېر کم دي ځکه ما هېڅ کار نه ده کړی، دې کې هېڅ مایننګ هم نه کوم، اوسګارېږم نه. نو ما سره 250 دي، دلته ماکس هم 250 غواړم NC والټ ته وډرا کړم. دلته سینډ روکس باندې کلیک اخلم. نو دا به اوس ما ته څنګه شي NC والټ ته لاړ شي. نو په دې مې کلیک کړه، دلته دغه آپشن وهم او دلته څنګه ده زما څنګه ده پیمنټ تر څار وسو. که زه دلته په شو د ټرانزیکشن باندې کلیک کړم نو ما بیا یې NC والټ ته او دلته ما ته ښیي چې ستا پیسې راغلې. نو زه د NC والټ کوډ ورکوم او دلته به ما ته NC والټ ته څنګه شي دا پیسې راسي. نو ما مخکې هم لږ معمولي شانتې وډرا ترېنه کړې وي. که زه راشم لاندې دغه د روکس په روکس به کلیک کړم
نو دلته تاسو ګورئ ماته تینا روکس راغله انچي والټ نه دلته زه په هسټري باندې کلیک کوم نو دلته به اوس هغه هسټري مو ښیي دا ګورئ همدغه دقیقه ماته 2050 روکس راغله نو دا لومړنی اپلیکیشنونه چې کولی شئ ښه په اسانۍ سره روکس کوئ نو ګټئ دومې څه ده روبوکس ریلیکس ده چې دا هم د هغه غوندې اکاونټ جوړېږي د لومړي اپ غوندې په دې کې چې مو اکاونټ جوړ کړه دکې څه خاص کار نشته دوستانو دکې مار 3 ساعته راځئ دلته مایننګ کوي اوس ما 3 ساعته مخکې کړی ګټ مای روکس باندې کلیک کوم نو ګورئ روکس ماته کلیم شول بیلنس ته اوس بیا په سټارټ نو باندې کلیک اخلم دلته سټارټ فری او سټارټ اپ ده هغه پیسو والا نو زه په فری کلیک کوم ما فری فال کړی دا به اوس څنګه شي د مایننګ به ماته ولګېږي نو دوستانو دې کې زما مایننګ ولګېد خو د دې لپاره چې مایننګ چالان شي موږ به په دغه دایرې باندې څنګه ده داسې ګوته وهو ګوته به پرېږدو چې د انرژي ترلاسه کړي دا ګورئ لاندې مایننګ چالان شو نو په دې به تاسو دغسې څو ثانیو لپاره ګوته ږدئ تر څو هغه مایننګ چالان شي تاسو ته صحیح ده دا کار به حد اقل دومره کوي چې دا پاور 1200 شاوخوا ته لاړ شي نو ما لږ پرې کېښودلو فکر کوم همدونه به بس یې سپیډ چالان چې ولګېد نو دا به هم موږ ته روکس جمع کړي د دې ویډرا هم د بل په څېر ده پورته به په روکس کلیک کوئ او دلته به خپل انسي والټ اډ کوئ که سولانه نو هر یو ستاسو زړه زه غواړم دې کې هم انسي والټ اډ کوم انسي والټ ایمیل مو اډ کلیک کوم نو دا د انسي والټ اډ څو مینیمم اډرس د دوستانو 2001 د انسي والټ ته نو په دې کې ما سره کم د ویډرا وړ نه دي زه له دې څخه وځم دا به بیا بل وخت ویډرا کوم بل روبوکس ته راځم اخرنی اپلیکیشن دې کې هم د نورو په څېر اکاونټ جوړېږي نو دا به هم اوس راواسي نو دې کې مې یو هېڅ مقدار نه دي ماین کړي دا ما تازه واچو نو دلته ګیټ مای روکس باندې کلیک کوم نو دا د دام راته کلایم شول بیلنس ته راورسېد اوس بیرته په سټارټ کلیک کوم د فری ده او د پریمیوم والا ته ده هغه کسان چې بیا غواړي لکه پکیج پکې فایل کې کولی شي پکیج فایل کې د هغې بیا دلته ډېره ګټه ورکوي نو زه راځم پکیج ته د دې کار کوي صحیح ده دلته بیا پکیجو ګټې هم درته وښیم ګورئ دلته لومړی بوسټر د 100 ایکس والا فالوئ کم ایکس یې 15 ده فکر کوم 15 ایکس هر 3 ساعتو کې 15 سنټه شاوخوا ګټي که یو میاشتنی فالوئ په $4 کېږي په هرو 3 ساعتو کې 15 سنټه فکر کوم درکوي او که 10 ایکس والا فالوئ بیا $8.5 کېږي او 3 ساعتو کې شاوخوا 10 سنټه دا شاوخوا درکوي او که 10 ایکس والا فالوئ بیا $10 کېږي او هر 3 ساعتو کې فکر کوم 20 سنټه 10 سنټه دا شاوخوا ورکوي نور لوی هم پکې مثال 50 ایکس والا که فالوئ په ورځې شاوخوا دته بیا $2.5 ورکوي د یو میاشت لپاره ده ټوټلا بیرته ډبل فکر کوم دته دا ریوارډ ورکول کېږي کوم چې مصرفوي نو د پکیجونه دي پکیجونه بیا تاسو خپل وګورئ ځکه زه خاصه توصیه چاته نه کوم چې انویسټمنټ وکړئ د ګوګل پې د لارې فعالېږي ګوګل پې او پیپال له لارې فکر کوم فعالېږي دا ته کتلی شئ ګوګل پې ده ګوګل پې سره بیا کولی شئ چې پیپال اډ کړئ او پیپال د لارې فعال کړئ نو دی له دې خو موږ فری سره کار لرو خو که څوک بیا د فری حوصله نه لري او وایي چې ګټه کمه ده بیا کولی شو چې څنګه وکړئ وي آی پي کې ځان ته خرچه وکړئ مصرف وکړئ وي آی پي ځان ته فعال کړي ښه نو دوستانو دې کې مې مایننګ ولګو ولې یو اعلان راوسته نو دا هم بیا نورو په څېر کار کوي اوس راځو د دې ویډرا څنګه کېږي لومړی به دلته په سینډ کلیک کوئ د دې ویډرا د دې سینډ له برخې کېږي دلته اوس تاسو راوړي والټ ته نو ما تر مخه خپل انسي والټ پکې اډ کړی ده نو دلته مینیمم اډرس انسي والټ ته بیا له دې یو ایپ ده 0.1 دانه روکس ده چې کېږي 10 سنټه نو دا بیا دونه ده او که چېرته بیا غواړئ سولانه والټ ته هم ته وډرا کولی شئ هغه بیا چې ده 20 سنټه ده یعنې فانټوم والټ ته ټرس والټ ته دوته نو دغه به دوستانو 3 اپلیکیشنه چې یو تاسو ته په لاره تللو او دا نور بیا تاسو ته د مایننګ هر 3 ساعته مایننګ د لارې روکس کوین درکوي چې هر روکس $1 کېږي اپلیکیشنونه 3 واړه فری دي خو که څوک د فری حوصله نه لري کولی شي راسي پیسې ولګوي سرمایه ګزاري وکړي ډېره ګټه واخلي چې زه چاته توصیه نه کوم دغه ګټه او تاوان هر کار کې شته خو دا اپلیکیشنونه ډېر وخت کېږي دوستانو فعال دي تر فعل نه دي کم شوي د سویټ کوین رقم د سویټ کوین دا څو کاله کېږي کار کوي هغه هم فری ده هم پکې انویسټمنټ کېږي نو دا هم په هغه شکل دی نو دغه زموږ ویډیو هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځي